دا بعضې کسان دا معلومات غواړي پوښتنه کوي چې موږ د کیل یا د بازي په ټورنمنټو کې برخه اخلو یا د فوټبال وي یا د کرکټ وي نو د دې دپاره شرط دا دی چې دغه د ټورنمنټ کمیټي والا زموږ څه انټرفیس غواړي یعنې دوی زموږ څه فیس جمع کوي چې دغه فیس موږ ورکړی نه وي موږ ته په دې ټورنمنټ کې داخله او شاملېدلو چانس نه راکوي بیا په دغه پیسو باندې چې دا دوی جمع کړي دي په دغه پیسو باندې دوی د دې ټورنمنټ اخراجات کوي اسباب یې پوره کوي ضروریات یې پوره کوي کله چې دا ټورنمنټ پای ته ورسېږي فاینل کې هر ټیم والا چې دغه فاینل وګټي بیا هغه ته انعامات هم د دغه ټورنمنټ د پیسو په ذریعه باندې راوړي او بیا دې ورکوي آیا دا شرعاً جایز دي که نه بعض علما څه وایي بعض څه وایي د دې مسلې په اړه باندې زه وضاحت کول غواړم دا ډېره اړینه مسله ده او په دې کې موږ ډېر زیات په غلط فهمي کې اول خو دا چې د بازي دپاره چې کوم ټورنمنټونه جوړ سوي دي په هغه کې چې کومې پیسې اخیستل کېږي که دغه پیسې یوازې د دغه ټورنمنټ ضروریات په پوره کېږي خو هغه یې په رضا باندې ورکوي خو فبها او که چیرې د دې څخه علاوه په آخر کې د دغه ټورنمنټ په جمع سویو پیسو باندې انعامات راوړل کېږي بیا یو ټیم ته ورکوي دا خمار دی یا په عربي په اصطلاح کې دې ته قمار وایي دا حرام دی سخت حرام دی قمار وایي دې ته چې ته لږ پیسې جمع که امید دا دی چې د دې لږ پیسو په عوض کې تا ته ډېر شی راسي یا هغه هم لاړ سي دا ته قمار وایي تا جمع کړي 3000 روپۍ تا جمع کړي 4000 روپۍ 5000 روپۍ جمع کړي لیکن تا ته انعامات د 500 د لکو روپو دا راسي دا ته قمار وایي او که چیرې بیا داسې چې انعام په دا پیسو نه ورکول کېږي بلکې انعام دریم کس د خپل ځانه ورکوي نو بیا دا جایز دی په دې کې څه مشکل نشته خو هغه د ټورنمنټ پاته پیسې چې کوم دي هغه به بیرته پر دې باندې تقسیمېږي علامه شامل رحمه الله په رد محتار کې د دې ډېر ښه وضاحت کوي هغه وایي ولا بأس بالمسابقة بالرمي والفرس پخوا زمانه کې دا مسابقې و میچونه چې کوم وه دا د فوټبالو د دې شان نه وه هغه به د نښو د نشان ویشتلو د دې میچونه به مقابلې به وي یا به د آس ځغلولو یا داسې نور اوښان ځغلول د دې مقابلې علامه شامل رحمه الله وایي دا مقابلې پروا نه لري او ان شرط المال في المسابقة من الجانبين که د دواړو طرف څخه مال شرط ولګي چې راوړي به او بیا یو طرف ته ورکوي لانه یصیر قمارا هغه وایي دا خمار ګرځي یا قمار ګرځي عربي په اصطلاح کې او قمار چې کوم دي دا په قرآن عظیم الشان باندې غندل سوی دي دا حرام دي سچ حرام دي البته الا اذا خلا ثالثا که یو دریم کس وایي چې یاره دا ماشاءالله دونې مخ ته تللي دا کسان زه د خپل لوري دې ته انعام ورکوم په دې کې بیا مشکل نشته محیط البرهاني د فقه یو ډېر معتمده لویه فتاوا ده او ډېر اعتمادي کتاب دی په هغه کې لیکي په دغه الفاظ باندې که چیرې دغه جمع سوي پیسې یو طرف ته ورکول کېږي نو دا قمار دی دا اخیستل جایز نه دی لہذا کوم کسان چې په ټورنمنټو کې برخه اخلي هغه دا مسله زده کړي خدای نخسته ناپوهي کوي په قمار او په خمار باندې اخته است او دا په قرآن عظیم الشان کې ډېر سخت غندل سوی دی دا حرام دی دا ډېر سخت حرام دی صریح آیاتونه پر دې باندې سته په دې کې احتیاط ډېر کوي د علماو څخه پوښتنه وکړي هغه بازي چې ته به د صحت دپاره کوې خدای نخسته هغه به تا ته حرام وي کوم شی چې تا لاسته راوړی دی دا به دې د حرام وي حرام دی کور ته راوړه په دې کې احتیاط ډېر کول پکار دی لہذا د ټورنمنټ پیسې که چیرې د دې د بازي په اخراجاتو په ګینو په اسبابو باندې ولګېږي دا په راضي خو پروا نه لري او که چیرې دغه پیسې په آخر کې په دې پیسو انعام راوړل کېږي او یو طرف ته ورکول کېږي یا په دې 500 ټیمو کې یو ټیم ته ورکول کېږي دا چې کوم دی دا سخت ګناه ده دا قمار دی دا خمار دی په قرآن عظیم شان کې دا غندل سوی دی د دې څخه باید ځان وساتل شي